أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله واني وترلا دين دي شوك الله جامع المنزل قرباني سمورس اي خدای چیر جاز ماغه ناسالیا اولاد مشیر ما بخیال هغه سپین سری هم شلون بیا را پټ کړي دي چیرې ده بلا وهلي اسوره توره هبلا هو تاس چیرې ورک یاست بابا بکر هبلا جو چیرې یې شابه بکر سچ کې جوړ کړی چې اواز ټول کلی اوري مو سچ کې جوړ کړی چې ته ساره یې چیرې ما ته دغه وای ما غواته واشره بل راته دی واشره بل هغه بل بلاولي چیرې دی ته هغه په کتابخانه کې دی څه شي ته بیا کوترې شروع کړې دي واخه ژر څه درته وایم دغه واښه ژر غوا ته واچو بلا مو سمه ده بابا ژر زه به ورسم د ده سره به جوړ سم کوترخانه کې د کوتر بازه زوی پلار دې کوترې کړي دي کلیانا کړي دي زما مچوړی څومره سره راغله داسې بیا خورې په خوند به خورې اوس ته ګناه کړې ده ویې مې هم ټکه یې مې هم سوره 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 ساعت دې جوړ کړی دی وامه بابا چیشته وانا کنارې ما وکړه جره روان کړه یا بابا چیشته چا بابا کړه پتا څه وای تاسو ودرېږئ سرونو پسې راخېږئ اجازه اخواتي ټول راس انت راس استاجر دلته راس هغه بیا کم یو دي صاحب ټول راس دا خو ټول دي تاسو ما مخ راغله چټک اخواتو بور باشو ژر درته وایم بلا دې ووایه خو
دغونه غټ سړی سوې د راباندې چې صاحب ما نه وم ښکرونه نه راځي ورسل ته قرار یو ښوونځي کې برخه واخله سبا ورځ به یو انجینر درسه جوړي ته نو د کوترو څخه څه شي زده کوې وګوره دا لیونی خو نو بابا تا نه چې اورېدلې چې غټه مینا خبرې نه شي زده کولی د غټې مینا اوس هم ورسه ښار ته ورسه زه به مجبور یم تا به بیا یم په یو ښوونځي کې به زه ستا داخله اخلم د دې کوترو څخه به ته څه شي زده کړې بابا که زما ټوله کوترې زرافه واکړې نوې کوتره راغلې وای اوس به ډېرې پیسې به پیدا کړې وای چپ شه درته وایم او وای بابا که تا چې په زرغون تعلیم وکړې هغه نو ښکارانس کې وکړه د کلي ټول هلکان د 12مه فارغه دي خو بیا هم بېکاره ګرځي د دې غم څوک وخوري زه خو لا ښه یم خپله سرمایه مې په کوترو بنده کړې ده غوا ته خو یو شی مې راوړم اوبه راوړم نور نو څه وکړم نور نو څه وکړم بس ستا کلي کې رواج ورېدله ستا د لاسه زه سترګې نه لرم زما یې د پلار د نیکه رنګ رابد کړی دی ټوله ورځ په کوترو اخته یې په کوترو اخته یې د دروازه بیا څوک ټکوي څه چې دا کوترې موترې سره ټولې که زه به ورشم چې دا دروازه بیا چا وټکول ټول عمر سس د لاسه پر ما دغسې سور اور بل دی بلا دې وخو اوس یې بیا عینکې راماتې کړې وای سلام علیکم بابکر وعلیکم سلام الله که څه کیسه ده چې پر سرو غرمو باندې د خلکو دروازې وټکه ډبه 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 څه کیسه ده چیش دی څه کیسه ده بابا که ته نه یې خبر چې څه کیسه ده دا زوی دې ولې نه در پوه کوې د رابعه دلی سړی دی ټول کلی چې په عذاب دی اوس به دا کوترو پسې ډبرې غورځوي بله ورځ زما د موټر هنداره راماته کړې پرون ناوړ موټر چې زما د ورور سر رامات کړی دا اوس موږ څه وکړو بابا که نور په دې کلي کې زموږ ته سمسایتوب نه کېږي یا به دا اسرای را سره رانیسئ یا به در باندې خرڅوم په دې کلي کې به یا ته یا به زه ته لښکرار څه تا څا جوړ کړی دی همسایتوب پر دا رقم کېږي خامخا هلکان دي هلکان دي یو ډبره بې غورځولې نو دا خو څه کیسه خو نه ده هلکان دې یو ډبره بې غورځولې دا کیسه خو نه ده زما د موټر هنداره یې راماته کړې د دې تاوان څوک راکړي د دې تاوان نو هم زه درکړم چې زما د موټر هنداره یې ماته کړې ولې خپل موټر ته هغه چیش ورته وایي هغه ډبر ضد هنداره ولې نه وراچوې بابا که بس نور مې په شي سر نه خلاصېږي بس نور زما د هغه خبر ده یا به دا کلي کې ته یا به زه څه کیسه ده بابا که مازې امر کوه ورسه د بابک زو مازې امر کوه ستا کال جوړ کړی دی هغه د دغه څه شکایت درته کوي چې وایي دغه زوی دې پر لاره که ته ربړ پر نیسې ما ټول جنګ دی بابا خو ته د همسایه حق نه پېژنې چې همسایه څه شي دی همسایه حق څه شي دی همسایه بیا څه حق لري نو ته په غواره سره شریک دی په شیدو را سره شریک دی په باغ را سره شریک دی په میوه را سره شریک دی نو په څه شي شریک دی با ته په خبره نه پرېږدې ته د زه ستا سره به زه ماښام پوه شم چټک ورسه غواته چټک په لاج ووه بابا که دا خو زه یم بابا که دا خو زه یم بخښه دې زویکه دغسې اولادونه چې الله پاک چاته ورکوي پلار بیا ګرد عمر دغسې ستړی تعلیم په وکړه بابا که تعلیم په وکړه ته غم مه کوه که ډوډۍ خورې خو راځه کور ته او که ډوډۍ نه خورې په مخه دې ښه بس کور نور نو ما بس خپل نور دې زوی سره پرېږده نور دې بس د زوی څه هم بېزاره وي د ډوډۍ څه دې هم بېزاره په مخه دې ښه خدای دې مل شه دا بیا کم یو دی سلام علیکم بابکه وعلیکم سلام بابکه بیا هم ستا لېږ دی په دا کور کې ټول کلی ټول محل زموږ په تماشه دی ولې به نه یي په تماشه چې دغسې اولادونه خدای راکړي دي دا ټول کلي به خامخا ځینې فازادي نن دا دې ماته یوه همسایه پیغور راکړي چې بار څه دا سری در سره رانیسم یا زما سری را سره رانیسه بابکه دا ورک اوس موږ ته لوی غضب سو کشکې ته یې در ما کشر وایي مشر دی زه اوس هېڅ نسم ورته ویلی نو چې هېڅ نسې ورته ویلی بیا نو ما پرېږده او خپل کار مې پرېږده زه به خامخا د ده څه سړی جوړوم نو زه پوهېږم او دی او بله خبره رښتیا وایي هغه مې ګر سره یېره وه د خوشحالۍ زیری مې در باندې کوئ زرغونه زویه خو دا بلا ولې لوی سوت ورته وګوره د رحمت یې ښکران نه راځي درته وایم هغه دې ته ورته وګوره الله پاک زوی ورکوي خو زه وایم چې یا پروردګاره دغسې اولاد لکه ما ته چې دې راکړی دی یو بل مور پلار ته ورنه کړې همسایه ټوله کلی جدي سیر دی یا پروردګار دغه د سره زوی زما لمسی الله کې د ده په رقم کړې خو وژنه راسه واخه بابکه ته تشویش مه کوه خدای به خیر کړي راځه چې ولاړ سو کور ته
الله پاک دې زرغونه زویه دغسې اولاد و چاته نه ورکوي لکه زما په نصیب چې کړی دی ټول عمر ستړی ستړی یم وی 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 بابکه خیر ته دا د غم خبرې پرېږده ته دغه اوبه وچ ځان وساکه زه یو پیاله چای درته راوړم نور خبرې په کراره وکړو شکر الحمدلله السلام علیکم بابکه علیکم السلام ستا درسونه څنګه دي بس ښه دي بابکه مخته روان یې انشاءالله شش کال به کامیابه سم د خیره هلکان شاګردان درته راځي و بابا کلي هلکان دي هغه محمد کو اکا زامن هم درته راځي د شامک اکا زامن دي دا مې نوي درته دغه کړي دي درته راځي مکتب ته خو زوی خپل وس کوه د خپلو وطنوالو سره خپل ټول وس کاروه وس ورسره کوه چې یو شی ځینې جوړ سي دغسې دې نه کوي لکه دا زما اولاد چې دی دوی در اووم اسمان لاندې سي پر میټ راکړه بابکه ته د غم خبرې پرېږده د خوشحالۍ خبرې پسې راواخه زرغونه زویه زرغونه زویه د خوشحالۍ خبرې د دغه سره بلا وهلي او د دا تور د لاسه په ګرده کلي کې واجب لرله موږ د دې د لاسه خوشحالي لیدلې ده ته داسې وکړه وره زرغونه زویه اوس خو لا دا بلا ولي نشته ما یو نکې روپۍ سره راټولې کړي دي هغه مې هم دغه یو چا څه په پور اخیستې دي ته داسې وکړه ما د الله پاکه سره دا کول کړی و چې الله پاک ماته لمسی راکړي زه به د خیر سره خیرات کوم یو ښه نامې دانه پسه رانیسه آفرین کرارې یو دوه درې څلور پنځه شپږ دغه دي دا روپۍ درسره واخه کرار به یو دانه پسه په رانیسې زه ځمه مسجد ته وخت د لمانځه دی او د اخوا سره رښتیا وایي ملا صاحب هم راولم چې د هلک په غوږ کې اذان وکړي بابکه زه ځم پوهنتون ته پیسې به ورکړم تور ته پسه به هغه راولي مه راخله د دا بلا وهلي نو مه راخه درته وایم اوس به م د هغه پر ځای ته دلته ډبولی خو ډېر راباندې ګران یې ما چې په تورو په سره باندې باور کولی نو مې ته څه کولې چې پیسې مې تا ته درکولې پیسې در سره واخه یو پسه راوله وی پروردګار وخت یې راسه تېر بابکه هغه لار نه ده دغه لار ده راځه سمه ده دغسې زوی د خپل پلار خدمت کوه په ژوند نه خوارېږه راکه پیسې زه پسه راولم بابا چېرې ولاړې بابا ولاړې مسجد ته لمونځ کوي لمونځ کوي ښه خو راکه دا پیسې راکه زه پسه راولم بابک چې پته یې چې بار درلودلی پیسې به اوس تا درکړي وای تا به پسه راوستلی وای لکه توره ته جخه ته راسه ګوره لکه څنګه چې بابک په ما چې بار کوي هغسې زه به تا چې بار کوم ته به دا پیسې واخلې یو دانه پسه به راولې زه ځم پوهنتون ته ما ناوخته کېږي ښه سید ورسه 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 بېغمه ورسه توره دا پیسې راکه نازوانه مبارکي جمع نه کړه را زوی مې پیدا سوی دی پسه یې لاکه په دې به یو نامې شوق جوړ کړو وروی مستانه به راوغواړو ښه ساعت به م په چیر سي یا زرغون به ما اعتبار کړی دی دا پیسې بابک ته پسه دپاره ورکړي چې زه پسه راولم او ستا پر زوی خیراته و دا په شوق نه په جوړو په جه پیسو که شوق نه جوړې خوشحالي نه که نو درځه چې ګاراج ته ولاړ ځې دوې درې نامیانې کوترې به پرانیسو ښه و یاره اساس لکۍ چې بیخي ټینګ راسه پسې واخیستې ما جال پسې راوړې تا بیا پسې اخیستې و ما سه دپاره پسه وغورځو سړی په هوا بسې ګوډی به دغه ستغه سره ته وڅرخېږي کرمله غونه به وي هغه ستا وویله چې په هوا سره ولاړل نو خو په هوا خو شپله نو توره سوره بابا چیرې یاست څه به کوو هغه زرغون پسه راوستی که نه راوستی اوس به څه کوو بس 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 ډېر نری مه وه ستاسې به پسه جوړ کړم یا مه کوه یاره بابک مې انسانان لکې او ګوره ستا سره زه د کوتر په کاروبار شریک یم
او داسې نه چې حق مې درپسې پاته سه. یا نه جلالي ته کښېنه کښېنه سوس واس بلاولو زرغون سوس افسر راوستی که نه راوستی؟ بابا که سلام علیکم. علیکم سلام. ماما پښې مه رامچو ولاړ شه. یا پښې نه درمچم دا لرګی دلته پروت په پښو کې دې بند نه سي. دا جوه پلاره سره اوس مسخرې کوي. زرغون سوس افسر راوستی که نه راوستی؟ زرغون ولاکه څه بیا راوستلی؟ څه بیا راوستلی؟ وایي دا چې ستړی سوم یو ګړی به دلته کښېنم. بابا کښېنه د مشوره زه ستړی یم دی وایي بابا که مه کښېنه مه کښېنه درته وایم کښېنه. چیش دی؟ پسه دی. دا پسه دی؟ د غره پسه دی. دا د غره پسه دی؟ واه ماشاءالله دا څنګه نامي پسه یې راوستلی دی او سخته تیار دی. دا څه شي په خوړی دی؟ دا سره کم سړي یو دلته وګوره لم یې نسته دا ولې؟ دا خو نو د غره پسه نه دی لم نه لري. لس وارې مې ورته وویل دغه بله ولیته چې مال لکې لمداره پسه راوله د پلار دې شوروا ډېره خوښه ده. لم یې لکې سم دی؟ یا نه ګوره لم بیخي نامې دی بیخي خوندور. داسې وکړه پسه راوله زه به چاړه راوړم بلا بیا حلال خو د خیر پر دواړو سترګو. سمه ده ورسه ته چاړه راوړه زه به پسه راوړم. اوس نه سترګې به یې وارې تورې کړو بیا لال کړو بابا. سترګې سمې ورتورې کړه زه به وسم چاړه به راوړم. بابا که چاړه نه کې تېره راوړه سمه ده؟ سمه ده درته وایم چاړه به تېره راوړم خو یو وار دغه د پسه سترګې خو باید زه وګورم چې څه رقم سترګې دي. یا بابا سترګې مه ګوره سترګې بیخي چکونه کېږي خوا به د ځینې وګرځېږي که دې ولیدلې ستا سترګې به هم چکونه کېږي. دا څه وایم درته وایم زه چې دغه پسه دغه وګورم دغه سترګې وګورم. یا بابا که دا خواته څه درته وایم وخت خواته څه وایي ترې ورته ګاره اوس ولې په دا ووه چېرم لاړه ورته وګوره پروردګاره دغسې اولاد و تا ماته راکړی دی ته ورته وګوره چې د خپل پلاره سره په چم کې دی درته وایم دی دې ماته په لاس راشي زه په دې څه کوم بلا مو ووه. بابا که خیر خوبه بیا څه کیسه ده چې طبیعت خراب دی یو خو هر وخت ستا طبیعت خراب وي. نو طبیعت مې څنګه نسي خراب صاحبه ما نه درته وایم دا ټوله غلطي ستا ده درته وایم ستا غلطي ده. بابا که زما بیا چې غلطي ده ستا دغه غلطي ده چې ما تا ته د پسه دپاره پیسې درکړې چې پسه په رانیسه چې خیرات یې کړو په دا ډېر وخت مې کټو نه ده خوړلې او ته راولاړ شوې پیسې تا و د غلو ته په لاس ورکړلې هغه خدای خبر چې کوترې په رانیولې او که شوقونه په وکړل. خیر زه نن بالا بس دا کور تا ته پرېږدم زرغونه زویه زه در څخه ځم که چېرې ما په دا خپلو اولادو باندې تعلیم کړی وای نو بیا به داسې نه وای لکه دا نن چې دا زما اولادونه دي خو تاسې ته وایم ګوره ټولو خلکو ته وایم په کوچنیوالي خپلو اولادو ته تاسې داسې نازونه مه ورکوئ. نن د پلار پر سر خېجي وای د پلاره سره دوی جمع دا ورسه دا بیا کم بلاولی دی چې دروازه ټکوي ستاسې د لاسه خو زه حرام نه لرم.